نو دا د یهودو د نصاراو بل شناعت بدی ده چې الله تعالی بیانوي دي. الله وایي ولقد آتینا موسی الکتاب، او په تحقیق سره الله پاک وایي آتینا موږ ورکړي وو موسی علیه السلام ته الکتاب، کتاب ورکړو. د کتاب څخه نو مراد تورات شریف دی چې تورات الله پاک وایي موږ موسی ته ورکړي وو چې د دغه بني اسرائیلو دپاره دی رسول و. دا نو الله پاک د خپل نعمت پر دوی باندې حسابوي. الله پاک چې مسلمانانو ته یا ورو سابقه امتو ته هدایت کړی دی، دغه هدایت هم الله پاک پر دوی باندې د نعمت په توګه حسابوي چې دا خو ما انعام در باندې وکړي چې ما هدایت درته وکړي. الله که ما نه درته کول اختص به دغسې لکه مانا حیوانان دا رقم په درته دی. دا چې اوس موږ د کفارو څه ژوند جلا دی، زموږ ژوند د اسلام په طریقه برابر دی، دا خو د الله یو انعام دی. د هغه رقم خلک دي لکه دا موږ دغسې سترګې و غوږونه لري، د هغه رقم پر دغه مځکه باندې ګرځي، مګر حیواني ژوند کې دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دا روا دي دا ناروا دي. چې وکړه هغه یې وکړم. دا یو انعام دی الله یې ورحسابي و دوی ته چې د دغه نعمت ما در باندې وکړي، او ته چې د دې نعمت په بدل کې کومه شکریه ادا کړې، ته چې کفران معنا وکړي، نو دا د دوی شناعت په جسم نو غټ نعمت د هدایت کول دي. نو دلته هدایت نه دی ذکر کړی، هغه شی چې ذریعه د هدایت هغه الله پاک ورته ذکر کوي چې هغه کتاب دی. په کتاب کې نو خلک لار پیدا کوي. نو الله د انعام داسې نه دی چې ما نعمت درکړې، الله ما کتاب دی، کتاب خو نو نعمت شته خپله نو. ولقد په تحقیق سره آتینا، الله وایي یعنې اعطینا موږ ورکړي وو موسی علیه السلام ته الکتاب تورات مو ورکړي. نو یوازې دا نه چې موسی علیه السلام دا خو نو مثلا هغه دوی په رسولانو کې هغه سر مخکې هغه رسول و هغه یې ور یاد کړي پسې الله وایي وقفینا من بعده بالرسل. وقفینا الله وایي او موږ پرله پسې لېږلي وو من بعده وروسته در ده لېږل مو کړي وو بالرسل په رسولانو سره. د وقفینا ترجمه دا د قفا څخه دی. قفا څټ ته ویل کېږي. نو یو څوک چې د بل چا پسې سي ګویا که د هغه په څټ پسې نو دلته هم دلته د موسی علیه السلام په قفا پسې د هغه په وروسته پسې او هغه هم پرله پسې. دا نه معنا چې د په وروسته پسې مو یو رسول لېږلی، یا د هغه وروسته مو پرله پسې یو رالی بل رالی بل رالی بل رالی. د مثال په ډول لکه یو لاړ خسپو چې پرله پسې، یو ضربه د مرمۍ چې پرله پسې. نو وقفینا موږ پرله پسې لېږل کړي وو من بعده وروسته تر دې چا تر دې موسی. دغه د من بعده ترجمه خپله د قفینا څه معلومه شوه د وروسته، دا نو تاکیدا ورسره وفرمایله. یا د مثال په طور تجرید پکښې کې وکړه چې وقفینا کې داسې چې وقفینا موږ لېږل کړي وو پرله پسې من بعده وروسته تر ده. عبارانو په قفینا کې د وروسته والي ترجمه رانغله او کې ورسره راولي خپله چې ما القفات وکړي چې وقفینا موږ وروسته تر ده پرله پسې لېږل کړي وو. نو بیا من بعده څه کوي؟ من بعده د نوباره تاکید سي چې یعنې وروسته تر ده د موسی علیه السلام وروسته لېږل مو کړي وو بالرسل په نورو رسولانو سره. دا خبر ما درته ویل چې د رسول سره چې د سین و د لام په مابین کې وو نو جمع د رسول رسولان، او که د سین و د لام په مابین کې وو لکه په کلمه شریفه کې چې رسول الله هلته یوه دانه رسول ځینې مراجعېږي. د جمع د مفرد یې دغه فرق دی. د سین و د لام تر منځ که وو مفرد دی، او که چیرې د سین و د لام تر منځ وو نه وو د سین و لام پر مشکې وو. بهرنو جمع د ډېر رسولان ځینې مراجعېږي په قرآن کریم باید دا دستور دی ولره. نو من بعده وروسته د مو لېږل کړي وو بالرسل په رسولانو سره ډېر رسولان مو لېږلي. ګوره دا یې بله ذریعه د هدایت الله پاک ور یاده کړه. موسی علیه السلام ته مو کتاب ورکړي، دا تورات کې مخکې یاد په دغه آیت کریمه کې دا یوه ذریعه د هدایت شوه. وایم الله وایي پر هغه مې اکتفا ونه کړه چې بس مې کړه، بلکې تر ده وروسته مې ډېر رسولان نور چې در ولېږل. نو څومره ذریعې د هدایت پرله جمع شولې. نو خو به یې چې انسان چې لږ روپیه ست په سر کې چې دغونه رسولان پرله پسې شي ورلره راسي، به یې چې د ده دماغ په خبره باندې رسېدلی وای سره په خلاصوي، مګر د دې عمل به تاسې وینئ چې دوی سر نه دي په خلاصوي. دا رسولان یو څو دانې خو ټولو رسولانو خو د چا علم احاطه نشي کولی چې کوم نومان یې و. تفسیر مدني شریف یو څو راوړي عباره د موسی علیه السلام وروسته یوشع علیه السلام، شمویل علیه السلام، شمعون علیه السلام، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ایوب علیه السلام، شعیب علیه السلام، ارمیا علیه السلام، عزیر علیه السلام، حزقیل علیه السلام، او یسع علیه السلام، د یسع نوم په قرآن کې راغلی، و یونس علیه السلام، او زکریا، یحیی، الیاس. دا پنځه مسلمان د ذکر کړي چې دغه در موسی وروسته دا نبیان راغلي. دغه نبیان پرله پسې نور هم دغه رقم. نو الله وایي دا ما ورولېږه دوی څه وکړه؟ وآتینا عیسی ابن مریم البینات. وروسته الله پاک بیا وایي دغه سلسله و لړۍ د رسولانو را روانو چې اخري مې بیا په دغه بني اسرائیل کې حضرت عیسی علیه السلام راوسته چې د امت مبارک نصارا باندې کېږي. وآتینا الله وایي او موږ ورکړي وو عیسی علیه السلام د کوم عیسی ابن مریم چې دی زوی د مریم. ولې ده خو پلار نه درلودی،
دا مریم رضی الله تعالی عنها چې د ده مور وه خو د هغې په ګریوان کې جبریل امین ورفو کړه الله تعالی هغې ته حمل ورله روا کړي داسې نه و چې دې خاوند درلود دي برای د هغه سره واده وکړي رسول علیه الصلاة والسلام چې محمد علیه السلام دي ده خو پلار درلود عبدالله پلار نومېده عبدالمطلب یې نیکه نومېده او خپله حضرت عیسی علیه السلام هغه پلار نه لري چې دی د پلار ته نسبت کړی شي نو مور که درلود نو عیسی بن مریم ته مو هم ورکړي وي الله پاک البینات ښکاره ښکاره علامې او معجزې مو ورله ورکړي وي د ده په معجزو کې د مثال په طور یوه معجزه دغه وه د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام چې مورزاده ړوند چې وایي اکمح چې ورته ویل کېږي هغه د ده په برکت سره چې ده به لاس ور تېر کړی په سترګو باندې الله پاک یې سترګې جوړولې او د مورزاده ړانده علاج ډاکټران نشي کولی د حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې ډاکټري مخ ته تللې وه طبابت مخ ته تللی و نو په هر عصر کې چې هر صنعت و هر کمال مخ ته تللی معجزه د هغه قسمه څخه الله پاک د هغه عصر و نبي ته ورکوي نو د ده په وخت کې طبابت مخ ته تللی و الله ده ته دغسې معجزه ورکړه د ډاکټري د قسمه چې ډاکټران ورته عاجزه وه په هغه وخت کې ډاکټري مخ ته تللی وه نو ده به د مورزاده ړانده په سترګو باندې لاس ورتېر کړي هغه به بنا سو ډاکټران ټولونه سیوې کړي خپلې دوایې وو هر څه چپک څاڅکې چې په سترګو کې ورته څه وي نه به جوړېدی د فیس د مریضۍ علاج نه کېدی ده چې به پر فیس باندې لاس تېر کړي الله پاک به هغه جوړاوه د هغه رقم د مثال په طور ده به اسم اعظم الله پاک ورته ښوولی و ده ته ده چې به اسم اعظم پر مړي باندې وایي را ژوندی کېدی ژوند یې ورله ورکاوه دغسې معجزې بیینات معنا ښکاره ښکاره چې ټول عالم د هغو د مقابلې څخه عاجز و نس به کولی نه چا مړي ته ژوند ورکولی سو نه مورزاده ړوند جوړولی سو او نه فیس جوړولی سو نو الله وایي او موږ ورکړي وو عیسی ته چې زوی د مریم البینات ښکاره ښکاره بیینې و علامې ور ورکړي ښکاره ښکاره معجزه بولي که مدعي د نبوت نه و برخه من اعمال کرامات فرقي د اولیاو په لاس کې ښکاره سوی او که ولي نه و معنا متبع د دین سماوي نه دي د نبوت هغه نه دی کړی معنا ښه سړی هم نه دی دغسې کارونه پر لاس ښکاره سو هغه ته استدراج وایي ګایګای بېجنه خلک یې دغسې شیان ښکاره کوي د عوام خلک نه برخه خطا وایي برا یا رب زده بیانکر نه وایي بې څه نه وایي نو دا یې ولاکه ښکاره کړي بې څه نه دی د څه دا معنا چې په ګمرایي کې ولاړ دی دغه یو څه دي چې د ده سره ورسره دي دغسې کار پر لاس ښکاره شي لکه د ولي نه مګر دا د ولایت نقش نه په ولایت کې دا شرط دی چې دی به تابع د دین یې سم دم د نبي علیه الصلاة والسلام متابعت به کوي بارکه دغسې کار پر لاس ښکاره بارک کرامت ورته ویل کېږي او که د دین د احکامو متابعت نه کوه دغسې ناولده ناولده کارونه یې کول هغه ته استدراج وایي ګمرایي نه ویل الله پاک شوی نو عیسی علیه الصلاة والسلام ته الله وایي ما ښکاره معجزې ورکړي ده دا یې بل وأیدناه بروح القدس الله وایي وأیدنا او موږ تایید کړي وو مرسته مو کړې وه د ده بروح القدس په جبریل امین سره مو د ده مرسته کړې وه د روح القدس څخه جبریل امین باندې قدس چې دی دا مصدر دی په معنا سره د طاهر دی معنا پاک قدس پاکۍ ته ویل کېږي دلته معنا ده د پاک هغه د طاهر معنا ناخیستل کېږي په هغه روح سره چې هغه چې شو هغه پاک یا دا طاهره څخه مراد الله پاک دا روح چې دی نسبت یې وشو الله ته په هغه روح سره چې هغه د چا روح د قدس د الله روح وکړه زما خبر ته متوجه سوس یا مو د القدس روح دپاره داسې کې لکه ورصفت بروح القدس یې په هغه روح سره چې هغه پاک چې خپله جبریل امین ځینې مراد شو یا مو د دې قدس خپله طاهر معنا واخیسته چې الله پاک خپله پاک دی نو بر هغه روح چې جبریل امین مراد یې مګر هغه روح د چا و د الله روح د قدس معنا په طاهر مراد ځینې الله شو لکه بیت الله دا اضافه تشریفي دي دا بیت الله کعبې شریف ته چې بیت الله ویل کېږي ولې نو دا خدای پاک تشریف پکې کوي منځ تشریفي نسبت دی دا نو خونه ده د الله پاک نه خو ګرد دنیا د الله ده مګر په ګرد دنیا کې خلک نسبت نه کوي چې دنیا د الله په بیت الله کې نسبت کوي بیت د الله پاک دلته هم دغه رقم د روح خدا جبریل امین دی نورې ملایک هم د الله دی مګر د تشریف دپاره د نسبت قدس ته وکړي د قدس مراد الله چې هغه روح چې هغه د چا روح دی د قدس مراد الله پاک دی باید تشریفي شوه یا هغه روح چې په خپل هغه روح پاک دی د قدس نه بهر الله نشو مراد فقط طهارت د جبریل امین دی مراد چې دی پاک دی معنا د ګناهو څخه معصوم دی نو ښه الله پاک د حضرت عیسی مرسته په ده سره څنګه کړې د ده مرسته یو هلته کړې وه چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام چې د مور څخه پیدا کېدی جبریل امین د هلته ورسره و شیطان مس نه کړي وه ولې هر کوچنی چې زېږي په دغه وخت کې چې دی شیطان دی مسخي لاس ورله وروړي او د دغه مسه څخه دا کوچنی چغه حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام چې الله پاک د محفوظ کې دا یو تایید د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام چې د جبریل امین په واسطه سره په وخت د تولد چې زوی کېدی الله دې محفوظ کړي د شیطان د مسه څخه بله مرسته د ده دا وه چې الله پاک د ده مرسته په جبریل امین سره وکړه ولې خو د ده تخلیق د جبریل امین د پوڅه وسو د شیش ته دی جوړ په جبریل امین الله پاک راواستوه د حضرت مریم رضی الله تعالی عنها په ګریوان کې ورپو کړله د ده جوړ ځینې اوس د هغې په نس کې حمل راغلی نور خو د هغه سره انسان نجدکت نه و کړی چې د هغه څخه د حمل اخیستی وه د دستور څخه خلاف قانون په دغه و چې نارینه وشد نجدکت سره وکړي اولاد پیدا کېږي
مګر آدم علیه السلام جوړم دغه رقم د صورت خلاف دی معنا حمل نو پکې ور الله د خاوند څخه جوړ حضرت عیسی علیه السلام کې هم دغه رقم دی چې دلته د حمل نشته چې نارینه او ښځه نزاکت سره کوي دلته دا رقم حمل دی چې فقط جبرئیل امین لکه پر یو چا چې شف قدم پر وکړي د دم د لارې څخه معنا چې شوس دغه حمل واخیسته نو دا یې دوهم تایید چې الله پاک د حضرت عیسی د فاره ورکړي په جبرئیل امین ولې د جوړ وکړي جوړ هم د انسان لپاره نعمت دی دریم تایید دا دی چې جبرئیل امین د دومره لپاره الله پاک مقرر کړی د حضرت عیسی علیه السلام سره ملګری و چې په دغه بني اسرائیل کې به دی ګرځېدی ژوند به کوه یهودو دښمني کول مخالفت یې کوه د هغو د چالو څخه یې ساتي د هغو د عداوت څخه یې ساتي نو دا بله مرسته تر هغه وخته یې د مرسته کوله چې یهودو د حضرت عیسی علیه السلام د مرګ توطیه برابره کړله الله تعالی امر ورته وکړي جبرئیل امین ته باره یې پورته کړي اوس زموږ مسلمانانو عقیده دغه ده چې حضرت عیسی علیه السلام ژوندی دی دی مړ سوی نه دی په اسمانو کې دی بیا په آخر زمان کې بیا دی راټاکېږي چې را تاسو وروسته بیا د دجال سره بیا دی جهاد کوي هغه وژني دلته اسلامي حکومت برپایه کوي کوم اسلامي حکومت دغه قرآن برپایه کوي حضرت عیسی په خپل انجیل بیا عمل نشي کولی چې د چش کوي چې بیا به د انجیل تطبیقي په دې مځکه کې قرآن به تطبیقي چې راغی دغه د نبي علیه السلام نظام به تطبیقي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو صحابي پوښتنه وکړه یا رسول الله موږ دغه د دې انجیل او تورات دغه کتابونه ګورو که نه ګورو نو حضرت نبی علیه السلام باره راپورته شو درد ورله راواخلي باره ویل چې عیسی بن مریم ځکه ته راسي خپل کتاب وراکړه تطبیق کړي زما قرآن به تطبیق کړي نو ته څوک یې چې هغه کتاب ګورې څه ضرورت ورلري چې هغه په خپله چا پر نازل شوی دی چې هغه هم ځکه ته راشي واسې مجبور دی په دا چا به حکم کوي په قرآن به حکم کوي نو دی دلته بېرته راځي زما خبره دا وه چې ما تایید یې نو درېیم دغه دی چې جبرئیل امین د ده سره په ټوله ژوند کې ملګري و د ده مرسته یې کوله تر څه وخته پورې هغه وخت چې دی د مرګ اسباب برابر کړه د هغې خونې څخه الله پاک د جبرئیل په ذریعه باندې د پورته کړي واسمانو ته حفاظت یې وکړي دا یې درېیم تایید نو درې ځایه تایید الله پاک ته ده کړی یو تایید هغه و چې زیږدي په دغه وخت کې د شیطان د مس څخه دی وساتي او بل تایید یې دا و چې د ده وار د واره چې جوړ کړي هغه یې په چا وکړي د جبرئیل امین په پوست سره چې الله پاک امر ورته کړی و چې ته د دې په ګریوان کې وکړه دغه د ده جوړ کړه سره په ذریعه سره ګردان درېیم تایید دا و چې په ټول حیات کې ورسره و د هر مکروه و د هر دغه د دوی د ضرر څخه د ده حفاظت کوه تر هغه وخت پورې شمال اخري اسمانو ته وخېږي او اوس په اسمانو کې ژوندی دی په آخر زمان کې راښکته کېږي په دې مځکه کې بیا به وروسته دی مړ کېږي په دې مځکه کې چې دلته یې پلا اسلامي حکومت قایم کړي د دجال سره جهاد وکړي نو دغه تاییدونه الله پاک وریا کړي چې وایدنا او موږ تایید کړي مرسته مو کړې وه هو د حضرت عیسی بروح القدس په جبرئیل امین سره مو د ده مرسته کړې وه دا درې قسمه مرسته شوه یا د روح القدس څخه مراد هغه اسم اعظم واخله چې بروح القدس په اسم اعظم باندې د مرسته کړي علاوه اسم اعظم باندې تشور د الله پاک په نوم کې یو نوم دی چې اسم اعظم ورته وایي دغه چې وایي د چا زده سي په دې باندې خارق العاده کار نه کول کېږي خارق العاده دغه معنا چې وایي پر یو شي باندې وایي چې ته کوم اراده ځینې لري الله پاک هغه رقم کړي لکه ده چې به پر مړي باندې هغه به راژوندی کېدی ده به پر ړانده باندې وایي چې مورزده ړوند به پر هغه بې شف کړي هغه به سترګې بنا کېدل پر کسب هغه نوم ووایه پر شف کې الله پاک به هغه ته علاج ورکاوه نو یا یې دا اسم اعظم ځینې مراد کړه نو اوس الله پاک وایي دغه نعمت ما پر دې چا کړي پر دغه بني اسرائیلو چې موسی ته مې کتاب تورات ورکړي بیا مې تر هغه وروسته نور رسولان پرله پسې ورولېږله د هغو دپاره بیان د دین کاوه په آخري درجه کې مې حضرت عیسی علیه السلام ته ښکاره معجزې ورله واخلې دا هم ذریعه د هدایت ورته ومېلېږل او د هغه تایید همداسې په روح القدس پسې وکړه دغسې چې معنا پلار یې نه درلود بیا پلار خپل د ده په هدایت چې معجزه وه دغونه د هدایت ذریعې ورله راورغلې مګر دوی به څه چم کاوه الله وایي نو د تعجب ځای د حمزه په دې کې استفهامي دي استفهام د فرض تعجب ګای راځي الله وایي نو د حیرانتیا خبر فکلما جاءکم ایا نو هر هغه وخت جاء چې راغلی کومه تسته رسول یو رسول به تسته راتګ وکړي بما په هغه احکامو سره لا تهوا چې غوښتنه بیا نه کول محبت مینه بیا نه ساتل انفسکم ستاسې نفسو د هغه حکم سره الله وایي همدا د تعجب ځای دی چې ستاسې کار سره کوم چې هر وخت به زما یو حکم تاسې ته رسول راوړي او هغه به ستا د هوا خلاف تا به کبر ځینې وکړي د هغه چې ځان غټ ګڼي او زه به بیا اوس دا کارونه کوم اوس به بیا په دې زه مکلف یم ته به دا قیدونه را باندې ږدي دا به هېڅ قیدونه بدله درجې ته لوړ په تا باندې دا کار نه اثر کېدی فکلما مال حمزه د استفهام لپاره دی معنا د تعجب ده الله وایي نو د حیرانتیا خبره ده ایا نو هر هغه وخت جاء چې راغلی وایي کومو تسته رسول راتګ یې کړی وایي کومو تسته رسول یو رسول دغه دی ګوره و ورسره دی نو چې یو رسول به راتګ کړی وایي تسته بما په هغه حکمو سره لا تهوا چې محبت بیا نه کوه د هغو حکمو انفسکم ستاسې نفسو ستا نفس به د هغه سره موافق نه و طبیعت به دې نه و برابر نو الله استکبرتم تاسې د هغه څخه ځان لوړ ګڼئ
استکبار مو ځینې کوه، کبر مو کوه، لویي مو ځینې کوله د هغه څخه. ففریقا د دغه لویي په خاطر نو دا یې پراته پرېکړه ففریقا نو یوه ډله چې وه د دې رسولانو کذبتم تاسې تکذیب کوه، بره مو د یوې ډلې تکذیب وکړي نه مو منله، لکه خپله د حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام چې د هغې تکذیب مو وکړي. نو بیا حضرت عیسی خو پای کې راغی، هغه چې راغی باره دوی نه مني، چیرې وایي اوس موږ ستا متابعت کوم، هغه د موسی علیه الصلاة وسلام پر دین ځو. وفریقا بله ډله چې وه تقتلون تاسې د هغه وژل کوله، هغه مو وژله بله ډله. بله ډله بیا د اوس څوک لکه خپله زکریا علیه الصلاة وسلام په درخته کې عرق مقابله یې د ده سره شروع کړه چې آخر هغه د فرار د پناه ځای نه درلودی، باره راغی د دوی څخه راځغاستې په یو درخته باندې ننوتې، دوی چې راغلل هغه څخه یو لږ کې څوکه د پټۍ وایي ښکاره ورته پاسیر راوړي، باره یې پیدا کړه، چې پیدا کړې باره یې اره راغله، د درخت بل رقم نه راوځي، پر هغه درخت پر سر باندې اره وکښېښت، ورته پښې اره کړه، باره د دوی ځینې خلاص شو. دا یې ووژه. یحیی علیه الصلاة وسلام یې پسې ووژي، شعیب علیه الصلاة وسلام یې پسې ووژي. دا نبیان دوی شهیدان کړي. مخکې بل آیت کریمه کې تېره شوه چې په یوه ورځ تر څاښته پورې دوی اویا نبیان قتل کړل. دا یو څه ارګړی بیان دی چې راته شروع دي، درځي د غوښې ځان خلاص کړي، باید دوکانونه خلاص شي، کټ کټ سره خندل، اوس خپل بازار بیا غمه کړي، اوس باید د خلکو خبرو څه بیا غمه شوه. په مخکې آیت کریمه کې دا خبره تېره شوې. نو الله وایي یوه ډله چې وه د هغو تاسې تکذیب وکړي، هغه یې د اخرني انبیاو یاد کړه چې حضرت عیسی علیه السلام دی او بل خپل محمد صلی الله علیه وسلم دا دواړه درواغجن ګڼل، د دې تصدیق یې نه کاوه. وفریقا بله ډله چې وتقتلون تاسې وژله هغه چې په هغو تما زکریا او یحیی او شعیب علیهم الصلاة وسلام دغه عرفات ور یاد کړه. نو دا څومره شناعت دی. الله وایي ما څومره د هدایت ذریعې برابرې کړي دي درته، د تورات هسې راورسه موسی ته مې ورکړي، بیا تر هغه وروسته پی پر پی پرله پسې رسولان در روان د تشت د اخري عیسی علیه السلام راځي. حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام ته مې ښکاره ښکاره معجزې ورله روان کړی او د هغه تایید مې په اسم اعظم سره کړی و چې ما مریضان یې در جوړول، دا ګرده شیان یې کول او پر هغه سربېره چې هر رسول به تاسې ته راغلي ستا د طبیعت خلاف چې به کوم حکم وایي پر هغه ته مشر وي، استکبار دغه دی چې ځان غټ کړي، ستا کار وګوره زه وګوره زما سره نو بالا ولاکه دا مناسبه وي، ما سره بالا دا ولاکه مناسبه وي. نو تاسې استکبار کوه، تاسې په حکمو باندې مشران شوه او برای نتیجه چې راوته د استکبار. نو د یوې ډلې تکذیب به کوه چې دا څوک دي، دا مکذبین چې دې تکذیب کړي دي، حضرت عیسی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دوی تکذیب مو وکړي. او بل دا ده چې مو وژله، ما د هغه خو نو ډېره بسې وژلې، خو اویا یې په یوه ورځ قتل کړي، نور یې هم قتل کړي وو. چې ما مثال یې زکریا او یحیی او شعیب علیه السلام دا چې دا نو بیا تفاسیرو ذکر کړي چې دغه یې معلوم دي چې علمان یې پاتې دي، خو په تاریخ کې بیخي ډېر دي، مجمل الافات ذکر کړي چې یو ډله دوی وژله د هغو څخه. بل شناعت دی بیانې وقالو او دغه یهودو به ویل الله پاک وایي دوی ویل قلوب نازلونه زموږ چې دي غلفن دا کوښداره دي. غلف دوه قسمه ویل کېږي، یو غلف دا دی چې دی د اغلقه څخه کې دغه چې د علامې ورغندی ولري، اغلق هغه شي ته ویل کېږي چې هغه پرده پوښ لار نه ورته کول کېږي. نو زموږ زړونه چې دي دا لکه زري پوښ دا ستا خبرې ولاکه په نو چې شته ځان ستړي کوي. موږ دغه رقم دا تاثیر نه راباندې کوي، غږېږي در ماخستانه پورې پر موږ دا تاثیر نه کوي، زموږ زړونه پاخه دي، هغه د یهودیت عقیده چې زموږ په ذهن کې د هغه پاخه ده، اوس یې څوک نشي ځایلولی. نبي علیه الصلاة وسلام ته چې شته ځان ستړي کوي، شپه ورځ لار نیولې ده راته غږېږي راته غږېږي چې خدای دی خدای دی قرآن دی و احکام دي. دا زموږ زړونه چې دي غلف دي، غلف مان د اغلقه څه اغلق اخیستل کېږي چې کوښدار یې پرده کې بندې لار نه ورته کول کېږي. نو زموږ ورته لار نه کېږي، ستا خبرې نه ورننوځي. یا غلف چې دی په ځینو قرآت کې غلف تورې راغلي دا لامې مضمومه دی غلف ده، پر هغه سره رقم چې کوي بیا د غلافه څخه دی، غلاف بیا ولوش ته ویل کېږي، وزرق ته ویل کېږي. نو دوی ګور قلوب نازلونه زموږ چې دي غلفن دا لوښي دي د علمه ډک دي، په عطا دا نو ستا خبرو ته څه ضرورت لري، لکه یو څوک چې ځان هوښیار را بل بولي برای کې ما ته راشه، دا خو نه دا معنا چې څوک درته پلاڅه دي نو ته ما ته د کومې خوا راشه. دلته هم دی دا رقم قلوب نازلونه زموږ چې دي غلفن دا لوښي دي د علمه ډک دي، بالا موږ ستا ته ضرورت نه لري چې ته راته ګاډې ارمان چې موږ نه پیدا یې ستا خبرې ته به غوږ نیولی، اوس موږ خپله پوهېږو په هره خبره شو باید رامانېږو چې څه راته ګایېږي. دغه دې خبرې یا غلف معنا چې زموږ زړونه بند دي، معنا لا دي مهر دي فوشدار دي، ستا خبره نه ورننوځي. یا قلوب نازلونه زموږ چې دي غلفن پر هغه رقم غلف ټول چې غلفن پر هغه بل روایت باندې اما چې غلف څه معنا یعنې دا لوښي د علم څخه ډک دي، ستا و علم ته ضرورت نه لري، ستا خبرې پاتې دي معنا چې راته کوې. الله د دې خبرې ډک کړي وایي داسې نه ده، بل لعنهم الله. الله وایي ولاکه دي یا زړه دا رقم دی چې ته پرده پوښ دی خبره اثر نه پر کوي، الله دغسې جوړ کړی دی زموږ زړه، دا د اسمان کې ستا خبره نه ورننوځي. الله وایي ما خو زړه دا رقم جوړ کړی دی. په حدیث شریف کې راځي چې کل مولود یولد علی الفطره، هر مولود هر هلک چې زیږي دی پر هغه سلیم فطرت وزیږي چې بیخي دین اسلام ته آماده دی، جوړ دی دی مازې بس لار وشه دی آماده دی، مګر خو کوچنی دی خپل د سر نه دی، نو دی خو آماده دی. الله وایي ما استعداد ورکړی دی
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لکه د مثال په توګه یو مثلا یو د ساعت ماشین دا ماشین چې کمپنۍ جوړ کړی خو مستعد دي د دې لپاره چې سم پر خپله طریقه باندې وچلې په بشرمي جره وشي پر خپل وخت کوکور کوه پر خپل وخت باندې رسم نه استعمالوه. یو سړی په جګړې شل خاصیت چخ کې دوی باندې دستي خراب دا څنګه شی جوړ کوه تا استعمال سم ونه کړ تا د اوبو سره استعمال او اوبو جوړ اچوله نو د خراب کړ کمپنۍ مستعد جوړ کړی دا ماشین. علاوه ما چې د انسان کوم ماشین جوړ کړی هغه مستعد دي دغه لپاره چې پر جن باندې وچله مګر خو دې راپورته کړي په کوم کور کې پلار یهودي دي فابواه یهودانه مور پلار د یهودیت پر لار روان او ينصرانه یا مور پلار د نصرانیت پر لار روان کې هغه نصرانیان و او یمجسانه یا مور پلار د موجوسیت او آتش پرستی پر لار روان کې هغه مجوسیان. لکه موږ په خپل کور کې وینو چې مور پلار هر کوم تبعات ترلود اولاد خود هغه راکړي پر هغه کوم سره روان دو هغو متابعت وکړي. نو دا درواغ ولري چې زموږ زړونه چې غلط دي اغلق چې پوښتار د خدای دغسې جوړ کړي چې نو اوس ستا خبره نه په ننوځي نو موږ څه وکړو لا نور وکړي الله یې تکذیب وکړي چې بل لعنهم الله استغفر الله لعنت ویلي دي واره سم جوړ کړي وه که ته نو چې الله لعنت کړو خو بیا د اخلاص یا خدای پاک تا لعنت را باندې ویلو نو خود مې خبره نه راځي الله وایي بکفرهم په سبب د کفر د دې پر چې کفر کړه دغه ډېر سپور سو نو الله امام لعنت تسخط حروف بس نو دا ملعون لعنت و دغه ته ویل کېږي چې د الله پاک د رحمت یو شی لرې سي باره چې هر څه پکې نه راځي خو الله لرې کړي د رحمت دا هدایت خو ما د خدای رحمت دی نعمت یې پرې چا باندې نو چې دوی کفر کړي الله والمام ته لعنت ورووهه دا نه دي چې ما یې جوړ دغه رقم کړی په پرده کې لار ورته کېدلی ولې جوړ یې سم و چې د کفر غواره کې الله والمام لعنت خو وکړي نو په دغه ځای کې دوی درواغ وایي په دې بل سره الله د دوی رد وکړي کېدای شي په خبره باندې پوهېږي نو دوی دا دعوه کوي وایي زموږ زړونه چې دي غول په دا بند سرلاک دي دا خدای دغسې جوړ کړي الله وایي درواغ وایي بل داسې ده الله لعنت ویلي دي هم پر دوی لعنت ویلي هم پر دوی الله خدای ته که ته وایې چې خدای لعنت کړی خو بیا د اخلاص شو الله وایي ما دغسې نه دي کړي بکفرهم د کفر علت د کفر کاوه د کفر د خره ته نه تاکېدي نو دا ما لعنت کړو وایي فقلیلا ما یؤمنون فقلیل خپل لږ ته ویل کېږي تنوین د تنکیر پکې کرال اند د رواج لپاره دی ما یې تاکید چې زمام د رواج لپاره فقلیلا ما نو بخیر لږ ډېر لږ خلک یؤمنون ایمان دوی څخه راوړي بخیر د ګوتې په شمار یو څو نفره چې په یهودو کې هغو به ایمان په قرآن کریم باندې راوړي الله وایي ډېر لږ ایمان راوړي چې هغه لعنت نه دي پرې ویل سوي هغه د کفر خوا سمه نه ده ټینګه کړې او پاته دا عام خلک د یهودیانو چې دا بخیر ایمان راوړي تفاسیر وایي په مشرکانو کې مشرک څونه بد دی په مشرکانو کې مؤمنان تر یهودو ډېر پیدا شول ما خبر ته متوجه سي یهود په اهل کتاب و مشرکان په کتاب نه لري شرک یې بوتانو سجدې کوي مګر چې د قرآن رڼا پر رای لاس وله چې دا د قرآن کریم بیان شروع سو مشرکان ډېر داخل سول په دین کې د چا تر یهود ولې خو دوی دغه بنا وکړل دعوا یې کوله چې زما زړه سر لاک دی ولا که ستا خبر وننوځي الله وایي دا خو د ده دعوا ده مګر دروغ وایي دی پر کفر ډېر ټینګ دی نو الله وایي ما لعنت پر وکړي اوس ما رحمت هغه سره رانږدې کېدلی نه شي او دغه د خدای وایي چې بېخي ډېر د یهودیانو څخه ایمان راوړي دغه څونه خبرې حق د ایمان دوی ته کول کېږي پر هغه سربېره باندې اوس هم په دې کې ایمان بېخي لږ پیدا کېږي په مشرکانو خلکو کې مؤمنان ډېر پیدا کېږي معنی چې ایمان باندې مشرف پکې ځان ولما جاءهم کتاب من عند الله ولما هر هغه وخت جاء شرابري هم ودغه يهوديانو ته کتاب یو کتاب من عند الله د نزد څخه د الله پاک او داسې کتاب راغلی مصدقون چې هغه تصدیق کوونکي وي لما هغه کتاب در معهم چې سره دوی چې د قرآن کریم نو چې هر وخت راغلی ودي ته دغه کتاب د طرفه د الله یفلاخه دا خبره خپله بس چې د طرفه د الله دی بالا چې هر څه په فکر کې دي باید کېږي بیا دا رقم چې مصدق دی لما هغه کتاب در معهم چې سره دوی په قرآن کریم کې داسې خبره نه ده راغلې چې د تورات تکذیب وکړي په تورات کې چې کومې خبرې راغلي او قرآن کریم هغه دسخط کړي دي مګر او احکام نه فروعي په احکامو کې خالي په هغې کې نسخه جاري کړله هغه اساس بنسټ چې تورات کې خبرې کړي وي چې خدای پاک حق دی ورځ د قیامت حق ده رسولانو حق دي کتابونه یې حق دي ملایکې یې حق دي دغه د عقیدې اساس ټول قرآن کریم متائید په تورات کې ذکر شوي چې بیا آخر زمان نبي راځي قرآن نازل د آخر زمان نبي نقشې ذکر شوي قرآن هغه ټوله تصدیق کړي چې دا ګڼ د رښتیا دي صحیح خبرې دي نو تصدیق یې وکړي د هغه کتاب معکم چې د دوی سره و چې تورات چې دا دوی ته راغلی نو بیا حکم چې شو هغه خبره وروسته په رابنا کېږي چې دا دوی ته راغلی نو جواب یې چې شو په مابینځ کې یوه بله جمله وچې چې و حال دا چې کانو ودغه یهودان من قبل مخکې د دې نزول د دې کتاب سره کوم یستفتحونه دوی به طلب د فتح کاوه د کامیابۍ یې کاوه علی الذین پر هغه کسانو کفرو چې دي کافرانو په دې چا سره په دغه کتاب سره یستفتحونه دلته یو ټول سره چې یستفتحونه دوی طلب د فتح کاوه به په دغه کتاب سره پر چا کاوه علی الذین کفروا پر هغه کسانو چې کافرانو دا یې بلې واقعې ته الله پاک اشاره وکړه هغه دا
دوی خو په تورات کې د نبي علیه الصلاة والسلام نښې لیدلي دي چې آخر زمان نبي خو راځي نو محمد احمد دی او پر هغه باندې فرقان نازلېږي. نو یهودانو هم په خپل وخت کې چې و د نور دښمنانو سره به جنګ کاوه او باره چې به جنګ کوي دعا به کوله باره به لاس پورته کړي سره ټول به باره ډول چې یا الله پاکه د هغه نبي چې آخر زمان نبي دی چې راځي چې تا په تورات کې موږ ته ویلي د هغه په برکت موږ کامیابه کېدلی دښمن او د هغه قرآن په برکت موږ کامیابه کړي چې پر آخر زمان نبي باندې نازلېږي موږ پر دغه دښمن کامیابه کړي. دا یستفتحون معنا استفتاح تشبیه طلب معنا په کې د استخراج هغه د سینو د ته ماده په کې څه طلب د فتح. نو په دغه قرآن طلب د فتح کوي چې یا الله په د قرآن په برکت په دې چاپ دې دښمن کامیابه یا الله دغه آخر زمان نبی په برکت موږ کامیابه کړي الله پاک په کامیابه هم کړي. نو الله وایي چې نو د تراغلي چې ما په تورات کې تا زیری اوریدلی په هغه وخت کې دونه عقیده ورته درلوده چې هر ځای مشکل راغی دا به خدای تشریح کوي چې خدای په هغه آخري کتاب چې بیا نازلېږي په هغه آخري نبي چې بیا راځي د هغه په فعل مو کامیابه کړي کامیابي دې په حاصلول. اوس چې درته راغلی عملي دې ولیدې چې دغه نبي دی دغه کتاب دی اوس یې ونه مني نو دا بیا خورا د پړې ځای دی چې اولته چې راغلی نو دونه عقیده جوړ بلکې خپل تورات نه شي کاوه خدای پاک قرآن دې شفیع کاوه او آخري زمان نبي دې شفیع کاوه او چې د سر په سترګو درته راغلی ودلیده اوس نو باره ایمان نه پوراوه. نو دا څه رقم کار دی لکه زموږ خلک ځینې وایي قرآن شریف شریعت کې ورته سلام نه دی مګر چې فقې مې پر راوړی فقې مې باره نه مني دا تا ورته سلام دی ورته سلام دی اوس یې کوي وجنه یا د مثال په طور یو غټ شیخ او عالم ریاض کې نام ته مو سلام چې هغه شیخ بیا کوم کار کوي او شی به نه البته باندې ورته سلام دیم دا غټ صناعت نه علا دغه ضرورت ولما هرغه جاء اجرالهم وديت كتاب را لمعنى قرآن من عند الله هذا نزل خد علاقه او مصدقون چې هغه قرآن څنګه تصدیق کوونکي وي ما هغه کتاب در معهم چې د دې سره وچا تورات دي دا هغه تصدیق هم کوي معنا چې په تورات کې خبرې د جن ذکر سوي زموږ په باره کې هغه تصدیق کړل چې دا غس نبی راځي دا غس کتاب راځي وكانوا اوديهم ومن قبل د مخه تدبیر نزول د کتاب یستفتحون دي طلب د فتح کاوه د کامیابی کو خپل دشمنانو على الذين وفراغ کسانو کفروا شي کافرانو دي طلب د فتح کاوه په کتاب الله سره دا کار هم کاوه. فلما هر وقت الله وایي چې جاء رالیهم ودي ته ما هغه شی رالی عرفو چې دی هغه پېژندلي و چې شي پېژندلي و چې دغه آخري کتاب راځي او د آخري زمان نبي راځي چې دا ورته رالی کفرو باره دي کافران سو به په هغه سره ګورې دا فلما نو باره جابو هغه ولما جاءهم د پاره سو په مابینځ کې دا خبر واچوله چې دوی دغه کار هم کوه چې دوی د هغه په برکت باندې فتحه غوښتله او چې ورته رالی دغه فلما د کوم چا دپاره جاب هغه اول ولما جاء دپاره سو کفرو باره دي کافران سوله به په هغه کتاب سره او هغه عقیده داسې درلوده. فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله لعنة على الكافرين فدغ الكافرين فدغ الكافرين چې فلان راغلي دي فدغ الكافرين سردغ معهود کافران راځي چې فلان عقیده دون او استاد قرآن په برکت مې کامیابه کې د آخر زمان په برکت مې کامیابه کې او چې درته راغلي او هم هغه سره چې تا پېژني ایمان یې پر درلودي چې خدای دې شفیع کاوه اوس په کافر شو ناروی پر دغه کافر نو لعنت زما د طرفه خدای الله لعنت پر الله تعالی چې الله د زمان د رحمت څخه دی لري دي په ټول حیات په دې د الله پاک رحمت را نږدې نشي رحمت سزاوار به ونه ګرځي. یا او یستفتحون ترجمه پر دار کمالي وکړه چې دی یستفتحون فتح کول خلاص والی او بیان کول دا طلب معنا بار مستفق شي فقط دا شنو کې د طلب د فار نه راغله د فار د تاکید راغله چې وکانو دی ومن قبل د مخد د نزول د هغه کتاب چې دا راغله طرف راغلی او تستفون په تورات د قرآن دی ويستفتحون شرح ورکول بیان ورکول دغه کتاب على الذين فراغ کسانو کفروا دي کافرانو څنګه بیان ورکول کافرانو ته بګان بهرحال ګوري یو کتاب بیا نازلېږي د تورات وروسته بیا نو چې هغه کتاب نازل شو پر آخر زمان نبي دغه صفتونه په تورات کې ذکر شوي دي موږ د هغه ملګري کېږو بیا مو منې که پرېږدو موږ هم د هغه ملګري دا شرح دې ورکول يستفتحون يا هغه معنا چې خدای دې شفیع چې د برکت کامیابه کې خو د عقیده معنا یا یستفتحون دا معنا چې دې بیان کاوه شرح کوله چې یو کتاب قرآني چې آخر زمان نبي باندې راځي قرآن یې نوم دی هغه چې رالی هغه حق دي صفتونه یې اوس په تورات کې ذکر شوي دي باره به د خپلو دښمنانو ټول ولنو چې هغه رالی موږ به د هغه ملاتړ سره ملګري به سو په ګډه بیا په داسې جهاد کې بیا به نو ونې که پرېږدو الله وایي چې ورته رالی باید په کافران شو نو بیا یې حکم داسې چې الله پاک وایي نو فلعنة الله على الکافرین چې افلا تا کفار ته خپله تا بیانوه چې دا داسې ښه کتاب دی دا رقم راځي چې اوس راغلی ته په کافر شوې نه منې نو لعنت یې د خدای پاک علی الکافرین پر دغسې کافرانو باندې معنا طرفین دي د الله پاک د رحمت څخه نو بئس ما اشتروا به انفسهم نو الله پاک د دې دپاره د دې هغه اخري حال بیانې برای بئس ما نو بد دي هغه شی اشتروا چې دوی خرڅ کړي دي به په هغه سره انفسهم خپل ځانونه یې په خرڅ کړي اشترا خو اصلي رانیولو ته ویل کېږي په دغه ځای کې په معنا سره د خرڅولو اشترا رانیول خرڅول د دواړو لپاره استعمال دي دلته د خرڅولو معنا
بئس ما بد هغه شی اشترو چې دوی خرڅ کړي دي به په هغه سره انفسهم خپل ځانونه یې خرڅ کړي نو ځان یې نه دي خرڅ کړي دلته مضاف ورته حظ انفسهم د خپل نفس برخه یې خرڅ کړې هغه چې په آخرت کې الله پاک د دوی لپاره کومه برخه د جنتو ټاکلې وه هغه یې خرڅ کړل نو دلته ظاهره نفس ذکر کړی دي معنا یې داسې وله چې دوی خرڅ کړي دي په هغه سره انفسهم یعنې حظ انفسهم هغه برخه د خپلو ځانو یې خرڅ کړې ده چې په آخرت کې کومه برخه درلود هغه یې ورکړه پر دې دنیا یو شی واخیستې نو هغه څه شي دی چې الله پاک یې بد دی هغه شی چې دوی په هغه سره خپل ځان خرڅ کړي معنا هغه یې واخیستې دا یې نو بیان ان یکفرو چې موږ تاسو په راحه کې مخصوص په الزام یې بولو په دغه څه دپاره هغه انداد یکفرو چې دي کافران سوله بما په هغه کتاب سره انزله چې نازل کړي وو الله خدای پاک نازل کړي دا ما عبارت د یوه کتاب سمه کړو د کتابو څخه بما په هغه کتابو کافران سوله انزل الله چې نازل کړي وو الله پاک او دا کفر چې هم وکړي ولې وکړي بغیا ان ينزل الله بغیا د جهت څخه د حسد د دوی انجیل لري ينزل چې نازلي الله خدای پاک من فضله د خپل فضل څخه على من پر هغه چا نازلي شاء چې د خدای پاک اراده شي چې من عباده هغه من نوې د عبادو د بندګانو څخه الله پاک چې الله د خپلو بندګانو څخه یو چا ته خوښه شي دا کتاب پر نازلي د دوی د دغه خبرې سره حسد واخلي بل دا وایي په مشکل نه نازلي نو خو چې بل کتاب راغلی هم به خو دغه یهودو نصاراو کې نازلېدلی دا چې د خدای خوښه شي هغه چا ته ورکوي دا رقم موږ نه حسد یې واخلي د بغیان معنا ته بخصوص توجه یې چې دوی کافران کېږي ما پر هغه کتابو انزله چې نازل کړي دي الله خدای پاک دا کافران کېږي ولې د یکفرو دپاره دغه بغیان مفعول له دي چې موږ یې علت بولو بغیان د جهت څخه د حسد چې د حسد چا لره کوي ان ينزل حسد في ان يخبر الذي حسد في بغض ورسره کوي ينزل چې نازلوي الله خدای پاک من فضله د خپل فضل و کرم د مخې نازلي دا نه معنا چې نبي علیه السلام نه د مخه ډېر عبادتونه کړي وه ډېر ریاضت یې کړی وه باره خدای نبوت ورکړي کې کولی که نه کولی خدای چې هر عبد خوښ کړي د خپل کتاب دپاره بس هغه چې ورکړي دا نه معنا چې هغه نو د مخه خواري کښلي بری ورکړي که خواري نه وي کښلي نو یې نه ورکړي دا د خدای فضل و کرم دی چې ورته ورکړی نو چې نازلوي خدای پاک من فضله د جهت څخه د خپل فضل و کرمه پر چا یې نازلي علامه پر هغه چا باندې شاء چې د خدای پاک خوښه شي من عبادې د خپلو بندګانو څخه چې خدای پاک څوک خوښ شي هغه ته ورکړي دغه خبرې سره حسد درلودي دا و چې خدای ته خپله خوښي تقسیموي دا رسالت دا رسالت خو یې موږ ته راکولی دا چې اوس یې زموږ څه وایي و عربو ته یې ورکړي نو والله که زه درسره وکړم زه نه منم دغه د دې خبرونو الله وایي دغه کار ډېر بد دا دوی کافران سول په ما انزل الله ولې کافران چې د کفر علت یې څه شي دي د کفر علت یې بغاوت دی بغاوت په معنا سره د هغه نه دي چې هغه یو څوک باغي سره د بغاوت معنا ته حسد دی بغض دی چې دوی بغض واخلي ان ينزله د دې خبرې سره بغض واخلي چې خدای ولې نازلي په خپله مرضا باندې باید چې زموږ خوښ وای به هغه چا چې رسالت ورکړی وای فباءوا بغضب على غضب نو نتیجه څه شي راووته چې علاوه دغه د دوی کار بد دی چې د خپل ځان برخه د آخرت یې خرڅه کړه د جنت یې پرېښوي د آخرت حصې یې پرېښولې کفر یې غوره کړي او علت یې حسد د حسد د کل په خاطر په دا اور کې ځان وخېژاوه الله وایي فباءوا نو دوی رجوع وکړله بغضب په یوه غضب سره د الله على غضب سربېره پر بل غضب باندې په یوه غضب اخته وه الله په بل پسې اخته کړه نو اول غضب یې څه شو اول غضب یې دغه و چې په انجیل کوم ده نه منئ ولې خو الله تعالی عیسی علیه السلام ورته ذکر کړي عیسی علیه السلام په انجیل نازل شوی دی خو هغه تورات هم نیمه یې کاوه نیمه یې نه کاوه هغه تورات باندې چې دی دعوه کول چې ایمان پر لرم په تورات په انجیل تصدیق هم ذکر شوی چې حضرت عیسی راغلی کتاب یې راوړی معجزې یې راوړي هغه دوی نه مانه وی هغه احکام یې نور سره بله چې د نفس خلاف ورکات چې ویله چې لا تهوه انفسکم استکبرتم دوی به کبر کاوه هغه کتاب سره د هغه قانون نو هلته دوی هغه په غضب اخته شو چې څوک یې نه ماني چې انجیل یې نه ماني اوس چې قرآن نازل شو بیا دا هم نه مني نو په یوه غضب د مخه اخته وه چې کفر دی علاوه په بل غضب چې اخته شول په قرآن هم پسې کافران شول نو غضب پر غضب راغی نو سر یې په څو روټو چې ورسپېرو شو معنا د مخ هم په غضب اخته و غضب پسې شدید شو نو ګوري فباءو دوی رجوع وکړه معنا مستحقین شول بغضب په یوه غضب سره رجوع وکړه ګټل یې وکړه علی غضب سربېره پر بل غضب شو اول غضب په اخته وه چې کفر په تېرو کتابو په دې قرآن هم پسې کافران شو نو په پای کې وللکافرین عذاب مهین الله وایي وللکافرین نو دپاره د دغسې کافرانو عذاب دی مهین سپکوونکی د مهین د ټولو څخه مفسرین رحمت الله علیهم یوه خبره زده شوه هغه دا دی چې د خدای پاک هر عذاب مهین نه وي دا د کافرانو لپاره چې هغه مهین وي د مهین معنا خو مداسې مهین معنا سپکاوی ورکوونکي بېعزتي ورکوونکي یو چا ته بېعزتي ورکړي د کافرانو لپاره دغسې عذاب شو نو مؤمن ته چې عذاب ورکول کېږي یو سړی مؤمن دی ایمان یې کامل دی مګر خدای دی چې ګناهکار مؤمن دی ګناهکار بیا خو الله پاک عذاب ورکړي نو هغه عذاب مهین بلل کېږي که نه بلکې معنا مهین سپکوونکي وایه عذاب دوه قسمه دی یو هغه عذاب دی چې هغه مطهر و مزکي دی یو هغه عذاب دی چې هغه مهم دی مزکي عذاب کوم عذاب ته ویل کېږي وایي داسې مثال یې کښې دپاره په خبره سره خلاص اهنګر یو اوسپنه راواخلي ډېره زنګ زدی بره یې وجې کورې ته واچي اور پر بل کړي
بیا یې وړی په اور کې بیا راوباسي بیا یې وټکوي بله پلا بیا په اور کې بیا راوباسي په دې رقم دا اوسپنه صفا سي وایي دا ډېره پخه سوې اوسپنه ده د خلک یې صفت کوي د عوامو په رواج یې جاکوچه جوړ کړي دا ایږدر په اور کې ډېره ایښي ډېر واره یې بل کړي بارونه چې په دې اوسپنه کې لږ نو کې خوب وسو زنګ لا یو ځای یې ټوله ځینس هغه خالص و صفا کلک اوسپنه یې پاته شي نو ګورې دلته اور دې پر بل کې پر دې اوسپنه باندې د څه لپاره پر بل کې چې دا اوسپنه پخه سي او پاکه سي د چا څه د ذنبو څخه دا یو طرز بل دا دی لکه یو بوټی یو اور ته ته واچوې وسودل سي پاکه یې نه یې ماز وسودل سي غیب سي یو نجاسات او کچري یو ځای خلک یې سوځي دا نو پاکوي یې سزا کوي د کافر عذاب چې دی هغه مهم دی د دې دپاره اراده یې ورغښته نه دی اچولی چې ګناه یې ورژېږي باره یې بېرته راباسي او د مؤمن عذاب چې دی هغه مهم نه دی هغه د تزکیې دپاره دی وایي پر ده باندې ګناه وي دي الله یې ورغښته واچي وایي چې څو من په دې اور کې وسوځل سي باره هغه ګناه لکه زنګ چې په دې پسې موشکې و هغه ګناه ځینې ورژېږي پاک صاف نقي مؤمن ځینې راوباسي باره یې ور جنت ته داخل کړي نو د مؤمن دپاره چې دوزخ ته ورځي دغه دوزخ د اهانت دپاره دی نه دی د تزکیې دپاره دی د طهارت دپاره دی او کافر چې و دوزخ ته ورځي دغه د تزکیې دپاره نه دی څه وخت یې راباسي د تزکیې دپاره کافر خو د ابد الاباد دپاره الته دی خلاص ورې به په هغه ځای کې چې دی سکور شي مړ کېږي خو به نه پکې شي کې مګر بدن دې سکور هلته به دی د عذاب احساس کوي کومه دی چې تزکیه یې پکې ورکېږي تزکیه یې نه پکې ورکېږي نو د کافر د عذاب سره ګور مرموهین ذکر کېږي د مؤمن دپاره عذاب شته مګر خو موهین عذاب هغه نه دی چې الله دې اهانت کوي د مؤمن اهانت الله پاک نه کوي خو د تزکیه یې وینې په کوي ما لکه هغه اوسپنه چې نوره اصیله سي سمه سي نو دا مازې ګناه یې ځینې راځي د مؤمن په توګه کې دا اشاره سوه وللکافرین دپاره د کافرانو دغسې کافران چې غضب پر غضب باندې مثلا د الله پاک احکام نه مني په یوه کتاب په ټولو کتابو کافران عذاب هو دپاره عذاب دی مهین سپکوونکی دا نه معنه چې پاکوونکی نو دا یې د یهودانو نور شناعتونه الله پاک بیان کړه او دا رقم چې مال داسې شناعت دی بیخي غټ شناعت چې پلار یې عقیده نو پاتې چې فکر کوه مګر چې راغلی مالا یې نه مني دا رقم او دغه نعمتونه د موسی علیه السلام سره ونسو دا الله پاک په ټولو رسولان یې رالېږلي وو او حتی چې حضرت عیسی علیه السلام په پای کې د دوی د نبیانو څخه چې ورته راغی هغه یې هم نه منه او قرآن کریم چې دا بیخي نه منه او د ټولو عوض یې څه شول بغیان په پای کې الله پاک چې بغیان دسته د حسد ده حسد درلودي د حسد په خاطر چې بیا څوک ایمان نه راوړي دا بیا بیخي غټ شناعت یو څوک دا یې سر یې نه خلاصي دا هم یو نوع عروضه چې سر یې هم خلاص او حسد کین نیولي دغه نه بیا غټ شناعت الله پاک موږ ټول له دې جملې څخه وساتي